لا بطل غيري أو نقول شيء إذا كنا تأكيد السلام الله بسم الله الرحمن الرحيم. ولسه كيفو دولة من مرات مشرانتا كشرانتا السلام عليكم كيدي نرى ما نشرح هذا أو دا مدرسة نور مخبرين مدرسة بجراوندي وبنوابة كشاف خسخة دا مدرسة بتاسو خسخة رشتات وراغلي تاسو بيجينا كره كل شيء راغلي فكر نكون جد ما ده براغلي ولا أفغانستان ده براغلي دا بند جد نا ده أفغانستان ده براغلي دا أفغانستان هذا ده ما وقت لون نرى ما نشرح ويجم ديه وادلو كي يوصل بيستلم للسخ كاره. ذي أكثر بالدوسان سرعي كنيسم إنه دي ضرورة دماغ كي أبوينمنت راح مشغورا بدي ولا زمان الإكزام في سرعة إنه إيه لسخت يوجان تاسو جراغ لا يني أوادي يوصل لضرورة سرعة خدا تاسو لوطن سرمينا ده وطن هر سرز دو زلبي بوجي إنه عمدانا تمونغ هم هدف کوشش عمدا ودما خپل شخصي خپل هیواد د خلکو لاسنیوي وکړم نه یوازې کرکټ کې په نورو برخو کې هم زه کولی شم چې خپل هیواد د خلکو لاسنیوي وکړم او همدغه راز ما غوښتل چې داسې فاونډیشن چې زموږ هیواد د خلکو په کومو برخو کې چې د هغوی ته مشکلات زیات دي د هغوی لاسنیوي وکړو او زه ډېر خوشبخته یم چې زه دلته ولاړ یم زه د وطن نمایندګي کړم هر جبله او الله پاک ماته یو داسې مقام راکړی چې زه خپل د خلکو خدمت وکړم د هر چا قسمت کې خو بیا هم زه ډېر زیات خوش نصیبه یم دا ټول د تاسو دعاګانې تاسو مینه ده همیشه مونږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتلي وو په لوبو کې نو د تاسو دعا چې دی د مونږ منزل ډېره سخت دی اکثر خلک وایي چې مهنت خو مهنت سره وروسته تاسو دعاګانې هم مونږ ته ډېرې زیاتې ضروري او تاسو دعا ده چې مونږ کامیاب یو په دې هیله چې دعا کې بیان ساته چې په دغه فاونډیشن په دې مزل کې هم مونږ کامیابه شو د خپل د خلکو لاسنیوی وکړو د خلکو سره مرسته وکړو په دې فاونډیشن کې یو څو ډېرې مهمې خبرې دي چې ما غوښتل تاسو سره شریک کړم صحت په اړه د مونږ په افغانستان کې صحت په اړه هغه امکانات ډېر زیات کم دي خصوصا هغه ځایونو کې چېرته زه راغلی شوم په ننګرهار جلال آباد کې زما اوس هم یاد شي مور مې د خدای وبخښي څلور کاله مخکې کرونا او شپې 4 بجې وې نو غوښتل مې چې هغې سره راشم هسپتال ته یوسم چې زه هسپتال ته راغلم او د هغه هسپتال حالات مې ولیدل خو خدای ډېر مې زړه بد شو او ما ویل دلته ورو نفر هم مریض شي او خدای خبر د دوی علاج به څنګه شي نو ډېر زیات خفه شوم په هغې وخت کې او احمد ته ما ځان سره یو وعده وکړه چې خدای پاک که وس راکړه زه به انشاءالله کوشش کوم نه یوازې په خپل ننګرهار کې په هر ولایت کې یو داسې روغتونه وي چې هلته د خلکو صحیح علاج وشي نو هغه زما لپاره یو داسې وخت و چې د دې خلکو حالات ما ولیدل چېرته به د هغوی علاج کېدل د هغه اتاقونه ما ولیدل نو په خدای شته ډېر زیات مې زړه خفه شوم او ننګرهار خو یو داسې ځای نه دی چې غټ نه وي دی خو بیا په ننګرهار کې چې دغسې یو هاسپیټل وي نو نورو ولایتونو کې بدلونه هم ډېر ضعیف وي نو صحت په اړه موږ ډېر زیات وروسته پاتې یو او انشاءالله کوشش وکړو چې په دې برخه کې څومره هم کولی شو موږ د خلکو مرسته وکړو هغوی ته لاسنیوی وکړو او بله مهمه خبره تعلیم ده تعلیم زما په نظر که موږ غواړو چې د نور نړۍ سره په میدان کې ودرېږو یوازینی نه کرکټ دی نه بل دی خو تعلیم یوازینی شی چې هغه د موږ هېواد د ځمکې نه اسمان ته رسوي خو بدبختانه زه ووایم چې زموږ په هېواد کې تعلیم لپاره هغه سهولتونه نشته څومره هم چې زموږ دا نوي ځوانان دي که موږ اوس ونه کړو
نو زمونږ د راروان 20 کاله 15 کاله ځوانان چې څومره هم تعلیم په برخه کې دي هغه مخکې نشي تللی زمونږ هېواد 20 کاله 15 کاله نور وروسته ځي هغې یوازینی علت دی تعلیم دی نو په دې په اړه مونږ ډېر زیات فوکس کړی چې هغه خلک هغه هېوادوال چې وسه نه لري تعلیم په مخکې یوسي وطن کې ډېر مجروبیتونه دي ډېر مشکلات دي خلکو ته د 3 وخته ډوډۍ هم نه رسي خو هغوی بیا تعلیم په اړه چې دی دومره سوچ هم نشي کوی نو زما هدف په دې فاونډیشن کې دا ډېر دی چې باید افغانستان څومره هم چې نوی نسل دی هغوی په ذهن کې دا ډېر زیات دي چې زه چې غټېږم زه باید تعلیم ترسره کړم که وسې لرم که نه لرم خو ذهن یې باید دومره وي چې تعلیم د ما لپاره څومره مهم دی تعلیم کولی شي چې نړۍ ته د افغانستان یو ښه ایمیج وښایي ځکه کرکټ افغانستان ته یو ښه ایمیج ورکړی خو بیا هم که مونږ خلکو سره نور هم د دوی نه ښه شي نو تعلیم په برخه کې باید مونږ ډېر زیات کار وکړو ډېر کار پکار هم دی مونږ ټولو هېوادوالو دا نه یوازې زه کولی شم خو که مونږ ټول سره یو ځای شو نو بیا کولی شو چې په دې برخه کې هم کار وکړو بله مهمه خبره بدبختانه به ورته ووایم چې زموږ هېواد کې ډېر مشکلات راځي کله زلزلې راشي کله سیلابونه راشي هېوادوال هم د یو غم هېر کړی نه چې بل غم ته راشي نو په خدای شته مونږ چې هر چېرته د اوبو مسابقې کې یو ډېر زیات خفه کېږو چې کله خپل هېوادوال ګورو دغسې مشکلاتو کې خو بیا هم که مونږ یو ځای شو د دې خلکو ناسنیوی وکړو په خدای شته زه چې لاړم جلال آباد ته او روغتون ته لاړم خلکو سره نږدې نه ولیدم یو نفر ما ته راغی وایي زما د کورنۍ 4-5 نفران شهیدان شوي دي او چې ته مې ولیدې هر څه مې هېر شو نو په خدای زه ډېر زیات لکه بېزادي شوم هلته چې دنه اوس خپل کورنۍ 4-5 نفره هېر شو او ما ته دومره خوشحاله یم خو په دې چې مونږ د دوی سره په دې سخت وخت کې ودرېږو نو که همدا مونږ ټول خپل هېوادوالو سره ودرېږو هغوی لاسنیوی وکړي هېڅکله هم هغوی خپل ځان دا نه احساسوي چې زه یوازې یم همیشه به ډېر زیات خپل ځان داسې احساسوي چې زما سره ټول هېواد ولاړ دی هغه هېوادوال که په خپل وطن کې دي که د باندې دي ما سره ولاړ دی زما لاسنیوی کوه نو مونږ راغلي یم همدلته یو چې د افغانستان ولس چې هر چېرته وي که په اروپا کې که په نورو هېوادونو کې مونږ ټول چې سره یو ځای نه شو دا افغانستان نور هم سخت حالات راځي خو مونږ کولی شو چې دا حالات دې حالاتو کې د خلکو لاسنیوی وکړو د مونږ په وس کې دومره شته دی چې هر چا څومره وس کېږي کوشش وکړي چې خپل هېوادوالو د لاسنیوی وکړي د هغوی سره مرسته یې نو دې برخه کې هم په وطن کې دغسې حالات راځي د مونږ فاونډیشن دا هدف هم دی چې خلکو سره لاسنیوی وکړو مرسته وکړو نو خبرې ډېرې نه کوم ما په نظر نور خلک هم غواړي چې خبرې وکړي خو د دې خان فاونډیشن هدف دا دی چې په څومره غټ مشکلات دي څومره غټ نیمګړتیاوې دي زموږ په هېواد کې د هغې کې د خلکو لاسنیوی وکړو او ما مخکې درته وښودل په صحت په اړه همدغه د تعلیم په برخه کې یو نور مشکلات راځي ټول مهمه خبره د پاکو اوبو هم ده زما په نظر صحت کلي ښې نو زیاتره په کورو کې زه اکثر زه چې لاړ شم خلک وګورم ډېر د لرو لرو ځایونو نه چې دا خپل کور ته اوبه راوړي او هغه سهولت ورته نه وي چې په خپل په دې کور کې موجود وي نو سړی د زړه خفه کېږي باید په دغه برخه کې هم زموږ یو کوشش دا دی چې د خلکو سره مرسته وکړو ټولو هغه ځایونو کې چې چېرته زیاتره په زموږ په کلو کې ډېر دا مشکلات ډېر زیات دي نو خبرې ډېرې شوې اخر کې بیا هم ټولو ډېر زیاته مننه چې راغلی او ستاسو دا راتګ مونږ ته نور انرژي هم راکوي چې مونږ نور هم وکولی شو د وطن د خلکو سره مرسته وکړو بدبختانه د مونږ وطن ډېر زیات د سختو حالاتو څخه تېر شوی دی او تېرېږي هم خو یو خبره ده همیشه زما په ولې چې په افغانستان باندې کله هم سخت حالات پرې راشي دا به د مونږ په مشرتیب کې هم د ملي ډلې چې څومره مونږ باندې سخت حالات راشي د هغې نه
ډېر زیات قوي موږ راګرځو او دا ټول هېواد په افغانستان باندې څومره څه حالت راشي خو هېڅکله هم ماتې نه مني او د هغې نه زیات قوي راځي. دا د افغانستان په دې خاوره کې دی، دا یوازې یو نفر یا دوه نفر، دا د دې خاوره کې دا قوت دی چې هېڅکله هم ماتې نه مني. که د نړۍ هر چېرته هر چا سره موږ په کرکټ کې هم زه همیشه لپاره د دا یو مثال ورکوم چې موږ یو داسې هېواد څخه یو چې موږ هېڅکله هم ماتې نه منو. هر هېواد سره د موږ لوبه وي، یوازینی هدف به دی چې موږ به لوبه ګټو، چې څومره موږ کې انرژي هغه به میدان ته وړو. نور به ګورو چې هڅې خو باید په میدان کې دا ښکاره شي چې موږ هلته خواري محنت وکړو. نو موږ هر چا ته کولی شو چې ماتې ورکړو. موږ چې په 2023 کې اسټرالیا ته ماتې ورکړه نو خبره ده ډېره بدله شوې وه. لوبغاړو ته موږ هر چا ته کولی شو چې ماتې ورکړو، که هغه په کرکټ میدان کې او که په نورو میدانونو کې. موږ همیشه ماتې ورکړې ده او هېڅکله به موږ کوشش به همیشه دا وي چې خپل وطن ته خدمت وکړو او د زړه نه یې وکړو. نو یو ځل بیا ټولو ډېره زیاته مننه راته کړم او په دې هیله چې ښه وخت ولرئ دلته او نور دوستان به هم خبرې کول غواړي. نړۍ مننه، خوشحاله اوسئ.